په هېواد کې د اسلامي امارت د هرې ورځې په تېرېدو سره د افغانستان او ګاونډیانو اړیکې پیاوړې کیږي چې ازبکستان یو له هغو هېوادونو څخه دی چې له اسلامي امارت سره ښې اړیکې لري. یو له دغو غوره اړیکو څخه د سوداګرۍ پراختیا او د غوره ډیپلوماسۍ ترڅنګ د دواړو هېوادونو ترمنځ د ګډ بازار رامنځته کول دي. په وروستیو کې د افغانستان او ازبکستان ترمنځ د ګډ نړیوال سوداګریز مرکز پرانیسته د هېوادوالو له تود هرکلي سره مخ شوه. یو شمېر دغو هېوادوالو د دواړو هېوادونو ترمنځ د ګاونډیتوب او په ځانګړې توګه د ترانزیت او سوداګرۍ برخې ته په اشارې د ستونزو په له منځه وړلو او د غوره سوداګریزو خدمتونو په وړاندې کولو ټینګار وکړ. ما اینجا آمدیم به مارکت گرفتیم. قسمی است که ما اول که میریم دکان تسلیم میشیم برای ما میگن که شما جواز جو کنید. ما میریم پاسپورت خود به دفترشان راجستریشنشان دادیم تسلیم کردیم برای ما جواز دادن. شروع جواز اول کار مرحله شمی است که پاسپورت ما تسلیم میکنیم برای ما یا به نام ازبکی برای ما جواز میدن. به نام شرکت خود ما که انتخاب میکنیم. دیگه دکان ها قسم شرایط است که را میگیریم به دو نوع تقسیم شده. قسم اولش نرخش $5 و قسم دوم دیگهش $3. از مسئولین امارات خواهش میکنیم که تا همین کسانی که در اینجا میایند اونا را برای سهولت برشان بسازن، به خاطر که اینا به ازدحام زیاد هستن و هر چه عجلتر اونا بتونن به کاروبار خود رسیدگی بتونن. این مرکز تجارتی است. برای مرکز تجارتی یک مرکز سیاحتی هم است، مرکز طب طبابت هم است. به خاطر مریضایی که در افغانستان تکلیف‌های جولی دارن، تکلیف‌های دکس کمر دارن یا تکلیف‌هایی که دارن اینجا تداوی کپوش هم میشن. د بلخ ولایت د سوداګرۍ او پانګونې خونې رئیس او د بلخ ملي راډیو ټلویزیون امیر ګډ بازار ته د خپل سفر په ترڅ کې د خلکو له لیوالتیا او حضور څخه ستاینه وکړه او له دوی یې وغوښتل چې له دغه فرصت څخه په ګټې اخیستنې نوي کاري فرصتونه رامنځته کړي. بازار مشترک یا فریزون میتونه در دیدارهای رویارو یا بی تو بی خیلی نقش مهم ایفا کنه، چون در شرایط کشور ما نمیتونه همه تجارای خارجی نسبت بعضی موازی بیان به افغانستان بهترین مکان دید و بازدید در تمام نقاط جهان میتونه که دمی تمرکز باشه. ښاغلي اسادي د دغه مرکز پرانیستل د دواړو لورو ترمنځ د اړیکو د پیاوړتیا په برخه کې د یو مهم او حیاتي اصل په توګه یاد کړل او د دې په اقتصادي او ټولنیز اهمیت یې هم خبرې وکړې. گشایش بازار آزاد یا فریزون هم میتونه به اقتصاد ما نقش خیلی مهمی را بازی کنه. مثلا ما در بخش‌های تولیدی محصولات زراعتی و محصولات صنعتی مثل نوشابه و برخی چیزهای صنعتی دیگای بخار و سایر تولیدات صنعتی ما که بیشتر در شرق آسیای منه و هم جهان و از اونا بازار خوبی دارن، بهترین جایی به نمایش گذاشتن از اونا فقط در منطقه بازار آزاد فریزون میباشه. دغه ګډ بازار د افغانستان او ازبکستان هیوادونو د سوداګریزو توکو د پیژندلو، د اقتصادي وړتیاو، د کاري فرصتونو د ودې او د کوچنیو پانګونو لپاره د وصل نقطه بلل کیږي، ترڅو پانګوال وکولی شي له دې فرصت څخه په ګټې اخیستنې د هیواد اقتصادي پیاوړتیا لوړه او د سیمې هیوادونو په کچه د کورنیو توکو د پیژندلو په برخه کې پراخې هڅې وکړي.